د ټال ناول پنځمه برخه. 7 اشپزې ته ورغله. هغې چای تیاروه. ارزو وویل د میرمن رقیې چای واروړم؟ اشپزې وویل هغه ویده ده، 10 بجو ته مازې ناشتا کوي. سړی په خړ دریشۍ کې پر زینو راښکته شو. زړېدلی سر د باندې ووت. ارزو پسې وکتل. په حویلۍ کې موټروان د موټر دروازه ورته خلاصه کړه. اشپزې وویل ښاغلی بصیر، هیڅ وخت له خدای په امانۍ پرته کار ته نه ته. نن یې چورت سم نه و. ارزو وویل له ما خو به نه وي خفه؟ اشپزې ور وکتل. ارزو وویل د شپې مې مېرمن په خوب لیده چې مړه وي. اندېښنه راولوېده. سهار وختي ورغلم. ښه وه، زړه یې دربېده. زه یې فکر وکړ چې راباندې ګرانه به وي، خو ما پوه کړ چې د خپل کار غم را سره و. اشپزه کېناسته. د نجلۍ لاس په خپل لاس کې ونیو. د هغو وړو سترګو ته یې وکتل. ویې ویل داسې نیغه خبره ښه نه ده، د انسان زړه ماتوي. ارزو وویل خدای ټینګو، رښتیا خبره یې رانه غوښته. اشپزه ودرېده. ویې ویل خیر، مازدیګر بښنه ترې وغواړه. ښه، د چایو سره څه خورې؟ پنیر، کوچ، مربا که هګۍ؟ ارزو وخندل. ټول. سالون د دواړو خندا ونیو. ارزو 10 بجې له کوچني پتنوس سره پورته وخته. بوډۍ تلویزیون ته کتل. ارزو د هغې پښو ته پتنوس کېښود. ویې ویل مخ دې ولې پرېولی؟ بوډۍ حیرانې سترګې ور واړولې. ارزو وویل زړه ته مې نه لوېږي. لاړه، له تشنابه یې ډکه ډولچه اوبه راوړې. شاوخوا یې وکتل. له کړکۍ کوچني پلاستیکي ګلدان ور واخیست. ویې ویل مخ دې رانږدې که؟ بوډۍ په حیرانۍ ورته کتل. ارزو وویل دومره سخته نه ده، مازې لا په ورته ونیسه. بوډۍ حرکت ونه کړ. ارزو د هغې تر ډنګرو ولیو غبر ګلاسونه لاندې کړل. ملا ته یې بل بالښت کېښود. ګلدان یې ور بیرته کړ. خپل له اوبو ډک ورغوی د زړې ښځې پر مخ تېر کړ. ویې ویل اوس نو یوازې په خوله د اوبو غړول پاتې دي. بوډۍ ډکه خوله اوبه په ګلدانۍ کې تویې کړې. ارزو د خپل ټیکري پیسکه د بوډۍ په مخ ته ور نږدې کړه. بوډۍ مخ واړاوه. نجلۍ وویل په قرآن کې خیرني، مور مې تر راتګ یوه ورځ مخکې پاک پرېمینځه. بوډۍ بیرته ور وکتل. نجلۍ پوست ټیکری د بوډۍ پر مخ تېر کړ. ګلدان یې بیرته پر خپل ځای کېښود. ویې ویل دې ګل، دا ډېر وخت اوبه نه وې خوړلې. د بوډۍ ګونځو شونډو ته یې له شیدو ډک ګیلاس ور نږدې کړ. بوډۍ غړپ وکړ. د خولې له کونجه یې د شیدو سپینه لیکه را وبهېده. ارزو ژر ټیکری پرې تېر کړ. ویې ویل انا دې را په زړه کړه، کله کله ما خوراک ورکاوه. ها، دا یوه کلچه ورسره وخوره. بوډۍ خوله خلاصه کړه. ارزو وویل زما انا یو غاښ نه درلود، خو ستا د ژامې غاښونه لا سپین دي. غلې شوه. ویې ویل انا به مې ویل چې زاړه خلک په خوړو ولاړ دي. دې به ډېر خوراک کاوه. یو ځل مې پلار د غوښې برخه نه وه ورکړې، هیره یې وه. ما خپله ولیده، په سترګو کې یې اوښکې راټولې شوې. بیا ما خپله برخه ورکړه. بوډۍ وخندل. ارزو وویل خندا دې زما د انا غوندې ده، هغه هم په خندا کې همداسې ښکلې ښکارېده. غلې شوه. ویې ویل انا نو تا نه ولیدلې، داسې خیالي وه چې توبه، تل به عینې ته درېده، هیڅ وخت سترګې له رانجو پرته نه پرېښودلې. یوه ورځ کوټې ته ورغلم، راپا مې نه و. په راډیو کې سندره وه، دې هم ورسره ویله. اتڼ ته نه شوی ولاړېدی، په ناستو یې لاسونه اړول. خو یوه ورځ عینې ته ولاړه وه، ژړلې. ویې ویل چې ټول عمر مې ستا لپاره سترګې تورې کړې، خو ته رانغلې. همدا خبره مې مور ته وکړه. مور مې راته وویل چې انا دې پر نیکه ډېره ګرانه وه. له بل چا مې واورېدل، ورته ویل به یې تورې سترګې ښې در سره ښکاري. نیکه دې یوازې 2 کاله ورسره تېر کړل. ستا پلار یو کلن و چې نیکه دې په مزدورۍ پسې ایران ته لاړ. همالته له کوم تعمیره رالوېدلی و. مړی هم وطن ته رانوړ. انا په کونډتوب سر سپین کړ، خو تر اوسه له رانجو پرته نه ګرځي. ما مې انا د مرګ په ورځ هم ولیده، سترګې یې تورې وې. ارزو غلې شوه. بوډۍ وویل انا دې در باندې ګرانه وه؟ هو، خو کله کله به یې چونډۍ را لګوله. عجبه چونډۍ یې وه، پیچلې چونډۍ، غوښه یې ورسره اخیسته. یو ورځ مې له مور سره جنګ وکړ. انا ور وبللم. ویې ویل چې هله بچی، د غنمو نینې درکم. ورغلم، را باندې خپړې یې کړې.
پر مټې کلکه چونډۍ راولګوله. ما چغې وهلې خو دې نه پرېښودم. ویل چې د پلار غوسې دې هم بس دی، بیا دې له مور سره خوله ونه وهې. ارزو لستوڼی ور پورته کړ، پر ښي مټ یې د کیڼ لاس ګوته کېښوده. ویل همدا ځای و. غلې شوه. بوډۍ په حیرانۍ ورته کتل. ارزو وویل د چونډۍ ځای وینې؟ ما ته سمه نه ښکاري، خو تر ها بل کال علاوه مور مې راته ویل چې داغ یې لا پاتې دی. یو دم غلې شوه. په وارخطایۍ یې وویل ډېرې خبرې مې وکړې. بوډۍ حیرانې سترګې ورته نیولې وې. ارزو وویل اوس مې له کاره شړې؟ بوډۍ وخندل. نه، خو ترور راته ویل چې ډېرې خبرې به نه کوې. قسم درته خورم نوره به ډېره نه غږېږم. غلې شوه. ویل پلار هم سپکولم، ویل چې د اوبو د ژرندې غوندې چالانه یې. بوډۍ وویل پلار دې ولې مړ شو؟ ارزو وویل نو ته خپلې خبرې غواړې، ما ته به نه ډونګېږې. پلار مې خپله نه جاري کوله، په هیچا کار نه درلود. ورځ به یې له څټک، ارې او رندې سره وه. خو وروسته یو ګیرور سړی کور ته رامخته شو. توپانچه یې تړله، ده به تر ډېرو خبرو ورسره کولې. بله ورځ یې ټوپک ورته راوړ. پلار مې یو سهار له ټوپک سره له کوره ووت. شېبه وروسته له پاخه سړکه ټکا راغله. تیارې راورسېدې. بده ورځ یې جوړه کړه. مازدیګر زما د پلار مړی راوړ. ما ورمنډه کړه. په څادر کې یې پیچلی و، خو نیمایي څادر یې په وینو سور و. مور مې چغې وهلې، ویښته یې شکول. ځان یې له ځمکې ویشت. نه کېده. د څو ښځو زور نه پرې رسېده چې کراره یې کېنوي. آخر د کلي ملا صاحب غلې کړه. ویل چې خوشحاله اوسه، شهادت د بختورو په نصیب وي. د کلي ښځو هم تر یو څه وخته د شهید ښځه بلله، خو وروسته یې نوم بدل شو. کونډه. موږ د پلار له مرګه وروسته ښه ورځ ونه لیده. مور مې د خلکو بړستنې ګنډي، غاړې او خولۍ جوړوي، د خرڅلاو جاروګان تیاروي. ګزاره سخته ده. ارزو غلې شوه. بوډۍ ته یې وکتل. په لومړي ځل یې د زړې ښځې په سترګو کې اوښکې ولیدې. بوډۍ څوکۍ ته لاس ور وغځاوه. ارزو مرسته ورسره وکړه. بوډۍ پر څوکۍ کېناسته، کړکۍ ته ورغله. ارزو د زړې ښځې تر څنګ ودرېده. پر لرې غره غوټه توره ورېځ راټیټه وه. تر سړک ورهاخوا لاندې په حویلۍ کې یوې ځوانې ښځې پر تناب کالي ویړول. بوډۍ وویل ته لاړ شې، نو زه دې نه یم په کار؟ نه. ارزو لاندې ښکته شوه. خدمتګار د سالون کاشه ته د اوبو پایپ نیولی و. ارزو وویل دیوال نه خرابېږي؟ خدمتګار یې ور وکتل. نادیده توب مه کوه. د اشپزې غږ راغی. راځه. ارزو ور وکتل. اشپزې لاس ورته وخوځاوه. ورغله. دواړه اشپزخانې ته ننوتلې. اشپزې وویل کار ورسره مه لره. ارزو دیوال ته ولي ولګول. اشپزې ته یې وکتل. هغې ګازرې سپینوله. ارزو وویل ښوروا پخوې؟ نه، د میرمن رقیې سوپ دی. اشپزه غلې شوه. ویل په خوراکونو کې دې څه خوښیږي؟ هر څه چې وي پروا نه کوي، خو یو له ناتاره مې بد راځي. ناتار نو تا نه دی خوړلی، بس خدای دې نه در باندې خوري. په زګنو شړومبو کې ډوډۍ لنده که، خوره یې. ډېر مې وخوړ، خوند نه راکوي. اشپزې وویل په کور کې دې څه خوښېدل؟ موږ هیڅ وخت له موره د خوراک پوښتنه نه کوو چې څه دې پاخه کړي، بس پر دسترخوان یې وینو. غلې شوه. ویل خو ماته یې تر ټولو د هډوکي د منځ ماغزه خوند راکوي. یو ځل مې پلار غوښه راوړې وه، تېره هډوکی مې دسترخوان ته ونیو، ماغزه مې ترې ایستل. کړنګ. غوږ مې بند شو. د پلار څپېړه وه. ویل چې دسترخوان دې سوری کړ. اشپزې ته نږدې ورغله. ویل زه څه وکم؟ هېڅ. که تږې له هغه ترموزه چای درته واچوه، یا له یخچاله جوس در واخله، خو زه کومک در سره کوم. نه، دومره کار نه دی. غرمه بینډۍ خورو. دا شیان په خپله خوښه پخوې؟ اشپزې دیوال ته اشاره وکړه. ارزو کاغذ ته ودرېده. شونډې یې وخوځېدې. شنبه، پالک، چپس، کوفته، یکشنبه، غوښه، کابلي، سوپ، دوشنبه، آش، یو رقم سبزي. د اشپزې غږ راغی. دا تقسیم اوقات ښاغلي بصیر جوړ کړی. نن دوشنبه ده. غرمې ته بینډۍ پخوم، ماخوستان یوازې آش لرو. ارزو وویل
خو په موږ کې دا نه ده معلومه چې کوم وخت څه پاخه کو. بس په دالان کې زنګن ټیمان ګورو، دال، لوبیا، اداس، هر څه چې پاتې وو دیګ ته یې وراچوو. ډېر وخت مو غرمه او ماخوستن یو څه خوړلی دي، که اضافه شول سهار ته یې هم ساتو. اشپزي وویل یو ځل د میرمن رقیه احوال نه اخلي. ارزو پورته وخته، بوډۍ هماغسې کړکۍ ته نږدې ناسته وه. ارزو وویل حویلۍ ته نه وځو؟ بوډۍ ور وکتل. امکان نه لري. نو ولې په اول منزل کې کوټه نظر ته تیاروله؟ لزینو به خلاصه وې. بوډۍ څه ونه ویل. ارزو وویل چمن ښه دی، ګلان هم لري، پام به دې غلط وي. بوډۍ هماغسې ورته کتل. ارزو وویل اوس هم دومره سخته نه ده، نور راوبولم؟ بوډۍ وخندل. 2 ځله یې کمزوري خړ باڼه سره ور وستل. ارزو په بیړه اشپزه او خدمتګاره راوغوښتل. بوډۍ وویل حویلۍ ته مې کته کئ. ښځو یو بل ته وکتل. خدمتګارې په خواره خوله وویل میرمن رقیې موږ اجازه نه لرو چې. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. دلته مې زړه خوړین دی، دا 2 میاشتې په یوه کوټه کې یم. هله نو. دواړو ښځو یو بل ته وکتل. ارزو د څوکۍ شاته ودرېده. ویې ویل زه به څوکۍ ټیله کم، تاسې یوازې دومره تکیه کوئ چې په زینو کې لاندې منډه وانخلي. دواړه ښځې غلې وې. بوډۍ وویل وا مو نه اورېدل؟ ارزو څوکۍ ته حرکت ورکړ. اسانه وه، یوازې په زینو کې د څوکۍ ټایرونو ته میدا غوښته. بوډۍ شیبه وروسته د ګل نازکه ګلابي رنګه پاڼه په ګوتو کې سولوله. ویې ویل یو فرش راوړئ. خدمتګاره په منډه کور ته ننوته. 3 دقیقې وروسته بوډۍ په بې لستوڼې نرۍ زیرپیراني کې لمر ته پرته وه. ارزو وویل سر در وګروم؟ بوډۍ وخندل. سپږې نه لرم. نه، په ویښتو کې لاس وهل عجب خوند لري. زما سر به هم پاکو، خو بیا مې هم سپږې بانه کولې. مور به مې په ویښتو کې ګوتې راوهلې. لمر ته یې خوند کاوه. دا بوډۍ په سپینو ویښتو کې نرۍ ګوتې ننایستې. بوډۍ سترګې پټې کړې. ویې ویل څنګه دې لمر ته پام شو؟ دا خبرې و هم نه وه راته کړې. دا دومره ورځې په تیاره کوټه کې وم. ارزو وویل خو ستا کوټه د سړي زړه تنګوي. څنګه خوند درکوي؟ څه د سر ګرول؟ بوډۍ وخندل. ډېر. ارزو وویل اسانه ده، ما ته وایه تنخوا به مې هم حلاله شي. بوډۍ سترګې رڼې کړې. ارزو وویل د راتګ په وخت مې مور راته ویل چې په کارونو کې راستي کوه، مردارې پیسې به نه راوړې. خو دلته هیڅ هم کار نشته. پښې در کېکاږم؟ نه، همدا د سر ګرول خوند کوي. ارزو وویل د پښو کېکاږل نو تا نه دي لیدلي. انا به په نوبت راته ایښې وه. سهار به ما پښې ورکاږلې، مازدیګر به مې مشره خور ورته ناسته وه. یو وارې وازمایه. د بوډۍ پښو ته ور وښویېده. غلې شوه. شیبه وروسته یې وویل بیرته سر ته درشم؟ نه. خو تا د پښو د کېکاږلو صفت ونه کړ. بوډۍ وخندل. نه، خوند کوي. ښه، خو د یوې پښې پونده دې یو څه سره راټوله ده. ولې؟ په وړکتوب کې تناره ته لوېدلې وم. ارزو په خوند وویل نو تنور دې لیدلی؟ هو، پیغلتوب مې په کلي کې تیر شوی. بیا خو نو سمه موږوالی یې. ما فکر کاوه چې له دې پخو دیوالونو به نه یې وتلې. ښه، په کلي کې دې څه خوښ دي؟ نه پوهېږم، ډېر کلونه ووتل. ارزو وویل د شړشمو تیل به نه وي؟ بوډۍ ور وکتل. ارزو وویل پونډیو لپاره ښه دي. د انا پر غوړ به مو د شړشمو تیل تر هغو ور مښل چې وچ به شول. غلې شوه. بوډۍ ته یې وکتل. د هغې زرپیراني یې لاندې خواته کش کړه. بوډۍ حیرانې سترګې ور واړولې. ارزو وویل ناست دې معلومېده. بوډۍ وخندل. نو دلته خو له ما او تا پرته بل څوک نشته. بل زه زړه ښځه یم، څوک به راته ګوري؟ ارزو مخامخ 3 منزله کور ته اشاره وکړه. ویې ویل ها کړکۍ نه وینې؟ بوډۍ وویل د دې کور د ټولو کړکیو مخې ته پردې دي. دا خو د تشناب یا اشپزخانې وړه کړکۍ ده. هغه هم ګلداره شیشه لري.
په کور کې هم یوازې یو سپینګری پاته وي، زامنې وظیفې لري. ارزو په خبره کې ور ولوېده.